خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې مدیریت ادارې ویلي چې د وروستیو بارانونو، طوفانونو او سیلابونو له امله په دغه سیمه کې درنه مرګ ژوبله او مالي تاوانونه اوښتي دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه 340 کسان مړه شوي، 120 نور ټپیان شوي او له 500 ډیر کسان لا هم بېدرکه دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د یوې خپرې کړې اعلامیې پر بنسټ په سوات، بونیر، باجوړ، تورغر، مانسهره، شانګله او بټګرام کې سیلابونو په لویه کچه تباهي رامنځته کړې ده. خو تر ټولو ډیر تلفات یې په بونیر کې رامنځته کړي چې یوازې هلته له 200 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغو معلوماتو له مخې د مړو او ټپیانو په منځ کې نارینه تر نورو ډیر دي، خو ښځې او ماشومان هم د قربانیانو په کتار کې شامل دي. همدارنګه د سیلابونو له امله 40 کورونه زیانمن شوي چې 14 سرسري او 11 په بشپړه توګه وران شوي دي. د ژغورونکو ډلو بیا ویلي دي چې د دغې سیمو ځینې کسان چې لا تر اوسه هم نادرکه دي د موندلو هڅې روانې دي او ښایي د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي.